هنري شیبو په نننۍ ګڼه کې له نورو مطالبو سره جفت مو د دې ونې له نوي چاپ شوي کتاب هم خبرو او د دې ونې نوی چاپ شوی کتاب د روډ ټو ریزیلینس په نامه انګریزي کتاب دی چې افغان لیکوال حمدالله همدرد لیکلی دی. ښاغلی همدرد د کتاب په اړه راته وایي. The Road to Resilience Factors that Contribute to Effectiveness in Afghanistan کتاب په انګریزي ژبه لیکل شوی او په دې کتاب کې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د بریا او اغیزمنتیا په برخه کې مهم عوامل تر څېړنې لاندې نیول شوي. کله چې ما په نېشنل ګراجویټ انسټیټیوټ فار پالیسي سټډیز ټوکیو جاپان کې ماسټري ترسره کوله نو دا ریسرچ یا تحقیق مو په هماغه وخت کې ترسره کړی دی. په دې کتاب کې ډېر هغه ټولنیز سیاسي او اقتصادي بودونه راسپړل شوي دي چې هغه په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د ترلاسه کولو او تطبیقولو د بهیر څرنګوالی اغیزمنولی شي. د خلکو د واقعي او رښتینې اړتیاو پر اساس د نړیوالو مرستو د برنامو همغږي کول او تطبیقول تر بحث او څېړنې لاندې نیول شوي دي. دا کتاب کولی شي چې هغه څوک ولولي څوک چې پالیسي میکران دي هغه څوک چې پرمختیایي نړیوال متخصصین دي او هغه کسان چې هغوی د ټولنیزو علومو سیاسي علومو او اقتصاد په برخه کې درس وایي دوی ټول کولی شي چې د نړیوالو مرستو د اغیزمنتیا په برخه کې له دې کتاب څخه ډېر څه ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې هغه د بشردوستانه مرستو په برخه کې کار کوي او غیر دولتي سازمانونه او ټول هغه کسان چې هغه له جنگ څخه وروسته د بیا رغونې په پروسه کې دخیل دي کولی شي چې د دې کتاب د عملي وړاندیزونو او توصیو څخه چې د مختلفو کیسونو یا کیس سټډیز څخه راخیستل شوي دي له هغه څخه ګټه واخلي. نو هنري شیبې دا ونې همدومره وې تر بیا مو پنځونکی فکر روښانه اوسه.